ښکلا او رنګینه یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. د کابل ښاروالۍ د خپرونو او عامه پوهاوي ریاست له لوري د تکې کڅوړو د ویش له لارې خلکو ته د پلاستیکي کڅوړو د زیانونو په اړه معلومات ورکړل شول او دوی وهڅول شول څو د توکو اخیستلو پر مهال له پلاستیکي کڅوړو ګټه پورته نه کړي. خلطه پلاستیکی که هست که در کل پلاستیکی باب یک ضرر میرسونه برای صحت و صحت هموطنان ما و این یک چیزی است که واقعا یکی از ابتکارات شهروالی کابل است و این اینجا نوشته است شهروالی کابل و خریطه های پلاستیکی نبوید. په یاد کمپاین کې ښاریانو پوهول شول چې پلاستیک په خپل جوړښت کې داسې کیمیاوي مواد لري چې د تجزیه کېدو وړ نه دي او د چاپیریالي ککړتیا رامنځته کولو سربیره انسانان له ډېر شمېر ناروغیو لکه د سږو سرطان، تنفسي ککړتیا، د زړه او جلدي ناروغیو سره مخ کوي. د یادونې وړ ده چې په یاد کمپاین کې سلګونه تکې کڅوړې په بازارونو کې په ښاریانو وویشل شوې. خپل د ژوند د قیمت وخت او شیبې ورکو په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکو آبادي یې لازمي بولو پر ځان.